السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما چې د دې نننی ولاګ شروع کړو، زموږ سره اوسئ. ټیم نه مانځلی زم مانځله او یخ چې دی نو موسم ډېر زیات یخ شوی دی. تاسو لیدلی شئ بارانونه مارانونه شوي دي او قیصه پیسه چې ده نو ډېره زیاته یخه کړې ده. او موږ پسې بیا د دغه بلوز راواغوسته، څه ورته وایي د جمې په ګوده عدل یې را روان دي. مونځه شو مونځه شو ما چې ټیم شته نه. دا ویډیو نو ویډیو سٹارټ و د کار د لاسه بچو، که دا ویډیو نه وی وی به چې ته څه ته پروت وی چې تا مونځ نه راکنه لیټ شوې. نو ما ته هم ډېر زیات ځان بد ښکاري او دونه کار راله شي که نه چې دا مونځ د سړي نه وشي، اودس وکړي او هر څه وکړي او امامتي د سړي نه وشي نو مزه سړي له نه ورکوي. خو بس شو ده نو اوس غلطي ده، خو ښایي مړ په ټیم باندې مونځ ښایي. تاسو هم په ټیم مونځ کوئ. اوس رالو مانځله بیا به ګورو. ښه چې کوم دی نو مونږ وکړو مونځ وکړو او اوس چې کوم دی نو بره خیږو. بره د مدرسې د لینډرینګ دا راکړو چې څه حساب کتاب دی. ماته ښکاري شیټرینګ تړل دی مکمل، خو د باران د لاسه لینټر چې کوم دی نو لیټ دی سیخ هم خور کړلی دی. بله ورځ کسان راغلي وو نو سیخ هم خور کړلی. تاسو لیدلی شئ دا شیټرینګ یې تړل دی او سیخ هم خور کړلی او بره خیږو. تاسو ته به یې ښایم کوم دی بره ختې وو خو بره چت ته ونه ختو ځکه چې چارچاپېره ځای نه ترې ښکاري، مناسب راته ښکاره نه شوه. او اوس چې کوم دی نو راووتم څنګه نو دا چې خن راته وایي چې روپۍ راکړه. د یو شعر ویلی او د زما نه 10 پیرې روپۍ واخیستې د هغې. او دا سرکاري نوکري راښکل نه ته وایي چې ستا د ریټایرمنټ روپۍ د یو پیر د کار وکړو. اوس په د هغې مونځ او دا وکړو، کور ته تللي وو لږ سملاستو او اوس چې کوم دی ځو بازار ته او سلطان دی را سره. سلطانه سلام پکې وکړه. سلام علیکم. او سالنا دی را سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی الحمدلله. سلمانه ته ښه؟ خیر دی الحمدلله. څنګه چل دی؟ بازار ته به ځو؟ او بازار ته وځو. اوس دا موږ روان یو. ذاکر الله د لیکور پکې راغی. دی وایي نن نازي. ذاکر الله نن نازي؟ او نن نازي نه وړه د پاله به راځو سپیشل. ښه او اوس دې خدای پاک دعا کوي چې خدای دا یخ لږ کم کړي. یخ ډېر شوی دی، اختر نږدې دی او موسم ډېر ښکلی شوی دی، هر څه شنه شوي دي. شنه شوي دي. سلیمان غونډی دی دا پوري د کیمره کې راځي. الله او دا وخا دی خلکو. نو سلیمان او دا شلتالوان ورو ورو ګل کېږي. ښه دا ګل شوي وو، دا اوس پاڼې مې راوباسي. په دې خو زما د خلکو زارش نه کړله. او اوس دا موسم چې دی نو تاسو لیدلی شئ نری نری څاڅکي شوي دي او په دې شیشه باندې نری نری باران وریږي په شمشان دی او ډېر مزدار موسم دی. دیسو پکې پاڼې راایستې دي، خیال دی دې یاره نن مو دغه کې بازار کې ډېره زیاته ګڼئ. بازار کې وکړئ سمه هره ورځ نوی نوی کارونه یې نو سړی وایي یاره نن مې کارونه وکړو سبا به دومره ضرورت نه وي. داسې ده او څه ده هر سړی راوتی او څه پکې پرون پکې څو کسان سره میلاو شوم نو هغوی هسې خوند لپاره راوتلي یو که نه نو ما دوی ته دې اوس خیال دی دا خوند والا پکې دغه نه کوي. دوی لږ کور کښېني نه ګڼه مملکتې ختمه شي که نه او جنګونه منګونه هم دې وکوي دا روژه اکثري او بل لا چې یاره مناسب نه ده خو مړه بد اخلاقه دي دا خلک ټول. نه مړه څنګه ریسپیکټ پکې نشته. څنګه هسې بس یو قصه به راته وکړم. په بله ورځ را سره دا هېڅ دغه را سره و د هېڅ سلطان را سره و سبزۍ والا د ولاړو جو اوس هغه سبزۍ والا وایي دغه دی ما ته یو پیرت به ووایي یاره دا سبزي راله که دا راله ګڼه پیم و. خیر ما په خپل لکه خپل دغه ته مې صبر کړی و. ما ته وایي ته لږ وار وکوئ. خبره خم کېږي خو بد اخلاقه انداز یو موټرسایکل لاغې لار تنګه ده موټرسایکل دغه نو څه نو دا به کې خبرې شروع کړه که نه راسې وطن نه یې پکار یاره ما یې د ده سره به اوس څه کوې بس ما سلطان ته لاړو بل دوکان ته. حسن لاس تاسو نه پکې یو تپوس کوم
د دې دغه د روژه ده که نه جی جی نو څنګه ستا پکې لکه اوس څه خوښ شي سپیشل ډش دې څه خوښ شي زما بریاني خوښه شي او مړه بس دا کچه غوښه مې خوښه شي ټراوډ او داسې دا غوښې مې ډېرې خوښې غوښې او په دې دغه کې په دې سکو کې په دې سکو کې لکه اوبه لیکویډ ستا خبره یاره لکه ستا خبره پوره ده پورې دغه هم ده لکه ته د غوړي د شربت یادوې خو دا د چا خبره ډرای فروټو په شربت چې دی نو د هغې نه د غوړي د شربت ښه دی د غوړي شربت کې چې نیمبو واچې که نه یا د ګني په جوسو کې د هغې بل شان مزه خو د غوړي دا شربت څه دی لکه دا داسې په دې خوله پورې چې ولګې که نه سړی و چې نه مې لرې کولی دننه خېټه پول شوي او هغه دغه چې دی نه هغه نه یې پول شوی لکه ګني شربت په روژه کې ایسه د روژه کې خو به یي هر بازار کې به یي نه داسې نارمل غوړي د شربت ته دومره په مخ یادې دا پکې موږ هم لږ رالېږئ زموږ کره کنه یاره د غوړي شربت موږ په خپله باندې یو شربت نه څښو موږ په خپله یو شربت هم نه څښو اوس خو یخ دی لکه مرۍ هم خرابوي ډېر یخوی مو د غوړي دا شربت دې نن موږ له راولېږئ یاره دومره صفت نیمبو ورته اچوه نیمبو چې پکې داسې ورو ورو پروت وي که نه خوله کې د ورته اوبه رالې تېرې دي نو د دې بل شان مزه یې پکې چې کوم دی نو چینار بابا ته راغلی یم او کارمار چې کوم دی دې ځینې ختم شو او اوس به ځو مخې ته چې څه قصه پیسه ده او څه نه ده نو بیا به ګورو زموږ سره بازار چې کوم دی انجوی کوي غوښې دي او کیسې پیسې دي دا رور پکې راولو سلام علیکم رور څنګه چل دی سلام خیر اور برابرې خیر دی الحمدلله څنګه روزي څنګه دي بس شکر دی الله احسان دی ښه تېرېږي خوراک کې دې څه خوښ شي بس هر شی کې بس خوري چې وخورو او شربت مربت کې څه بس چې کم په مخ راځي د هېڅ سره مخ نه اړی د غوړي شربت او نیمبو چې پکې بس هر شي چې نور څه سپیشل پیغام پکې کې ورکې دي عوام له بس پیغام نشته بس څه به ووایو دلته بازار مازار ته راځئ سوداګانې وړئ اختر شپې مخې دي بس صحیح چې اوس چې کوم دی نو ځو لاړو اوس چې کوم دی ځو دا پیر پکې و چې لکه ما پکې خامخا راغله نو ما یې تا پکې راولو دا اوس غټه خبره خو نه ده اوس یو کیلو غوښه راخلم او دا کیسې پیسې راوتلې سسټم چې دی نو ګره دی دا مهي دي خوراکونه تیار کیسې پیسې راووتو ټول خوراک والا ماحول دې طرف ته دی صحیح ده سسټم پاپړو ماپړې دي او سالډونه سوپونه کیسې پیسې چمچونه وای ټوټو ټاڼه مایزه ماریانې سوپونه هنډیانې کیسې پیسې چې کم دي نو خوراکونه راوتلي مکمل تاسو له مشاټونو واغستله او بس دا کیسې پیسې دي بازار انجوی کړو لکه قلارېږئ نه میکوړی چې دي نو دښکېږي او موږ پکې رانو پیکیج به کوو او ټینلار والا الله دی را سره او دا ګرم میکوړی راوباسي زموږ ورته په خوله کې اوبه راغلې تا ته ویست ماحول دی ترکاریانې روانې دي مټیانې خلک کالي نو کیسې پیسې دي اختر تیاریانې دي نو چې په روژه کې نو بیا به وایي چې لکه دا هر څه مې وړی خوړی به یې څوم نه شي صحیح ده دا چې کوم دی نو دا نمونه خوراکي مراکي راوتلي خرابه ګڼه ده که نه چې سم حل دی اوس واپسې وکړو زو به کور ته او کیسه پیسه ډېره ګڼه ده پکې راګرځي دې ګڼې ته دې خیال دی او بس دا کیسې پیسې دي